سلامونه. کیمیاګر دا د نامتو ليکوال پاولو کويلو اثر دی چې ژباړه یې صفيه حليم کړې ده. د هر فلز په سرو زرو بدلولی شو او د الفیوم په نخلستان کې اوسېده. د دې ودانۍ نه بهر د انګریز لپاره د یوې قافلې تابع کېده. دننه د څاروو د مردارۍ او د خولو بوی خپور و. خو انګریز دا هر څه زغملی و او د مهمو کتابونو په مطالعه یې ځان بوخت کړی و. یو ځوان عرب هم د خپل دروند پیټي سره هلته تم و او له اروپایي پوښتنه وکړه چې دی چیرته روان و. انګریز ورسره په سمه خوله خبرې ونه کړي. د ولیدل چې عرب د هسپانوي ژبې یو کتاب راویست او په لوستلو یې بوخت شو. انګریز چې ولیدل نو یې فکر وکړ دا ښه خبره ده چې زه هم په هسپانوي پوهیږم. که دی هم الفیوم ته روان دی نو په لاره به ورسره خبرې کولی شم. هغه ځوان چې پخوا شپون و د تیرو 2 کالو نه هم هغه کتاب ولوستل چې په سر کې د جنازې خبره لیکلې وه. تر اوسه یې 2 پاڼې لوستې وې. ځان سره یې وویل ما د بلورو تجارت د پرېښودو په اړه سوچ نه و کړی، خو اوس د خزانې په لټون راوتلی یم. دا انګریز را سره سمې خبرې نه کوي، که نه یې ملګرتیا به یې کړې وای. د کتاب بند کړ ځکه نه یې غوښتل چې د انګریز پیښې وکړي. د خپلې کڅوړې نه 2 ډبرې راوویستې او په لاسونو کې یې واړولې. انګریز وویل یوریم او تومیم. ځوان هغه ډبرې ژر په خپلې کڅوړې کې کېښودې او ویل دا د پلورلو لپاره نه دي. انګریز ځواب ورکړ دا دومره مهم هم نه دي. د بلورو په تیږو کې وي. د بلورو تیږې په زرګونو او په لکونو په شمیر موندل کېږي. زه خبر نه وم چې دا ډبرې په دې سیمه کې هم وي. بیا یې خپل جیب نه هم هغسې تیږې راویستلې. دا ډبرې سپېڅلې ګڼل کېږي او مسیحي پادریان یې د سرو زرو په تختو کې لګوي او په غاړه کې اچوي. ځوان خوشحاله شو. ته په شګون باور لري؟ انګریز وویل په ژوند کې هر څه شګون وي. د دوی خبرې د یو چا عرب په راتګ پای ته ورسېدې چې دوی ته یې د الفیوم د قافلې د تګ خبر ورکړ. ځوان وویل زه خو مصر ته روان یم. عرب وویل الفیوم په مصر کې دی. ته څنګه عرب یې؟ هغه سړی ولاړ. نو انګریز ترې پوښتنه وکړه ته هم کیمیاګر سره لیدو ته روان یې؟ ځوان وویل زه د یوې خزانې په لټون یم، خو ژر په خپلې خبرې پښیمانه شو. انګریز د خبرې ته څه پام ونه کړه. ویل زه هم په یو لحاظ دا کار کوم. بهر د قافلې د تګ لپاره اوښانو ته پړی اچول شوي وه. یو ږیرور چې سترګې تورې وې دوی ته وویل زه د کاروان سالار یم. په دې قافله کې د سفر لپاره 200 سړي، ښځې او ماشومان راټول وو. 400 اوښان، اسونه، نور څاروي او مرغان هم وو. ډیرو سړو سره تورې او ټوپکې وې او دومره شور و چې سالار به په خپله خبره 2 وارې تکرار کړه. بیا د خوندیتوب لپاره په زوره دعاګانې وشوې او د نغارې په یو درز سپاره روان شول. هغه ځوان او انګریز په خپلو اوښانو کېناستل. د انګریز په اوښ د کتابونو ډک صندوقونه هم بار وو. کاروان ختیځ لوري ته روان و. هر سهار به یې سفر پیل کړ. د غرمې به پړاو او مازدیګر به بیا روان شو. هغه ځوان اوس په صحرا کې نویو شیانو ته کتل او په کتاب کې بوخت و. یو ساربان ورته وویل زه 2 وارې د دې شګلنو ځمکونه تیر شوی یم. صحرا دومره لوی وي چې انسان ته پکې ځان ډیر کوچنی ښکاري. ځوان غلی و او هم هغه هوا یې احساسولی شو چې د تعریفه د کلا په سر یې احساس کړې وه. د خپلو پسونو او د تجار د لور په اړه چورت وهل چې په څه حال به وي. اوس د کاروان سفر د مکتب و ځکه په صحرا کې یوازې شګه نه وه. کله کله ډبرینې غونډۍ هم ښکارېدې. یو وخت د کاروان مخ ته لویه غونډۍ راغله نو دوی ترې تاو شول او په مخ ولاړل. د څاروو پښې به په شګه آرام وي او دوی به د تګ پر وخت هڅه کوله چې په ډبرو پښې کېنږدي. کله کله په وچې مالګې پوښلي جهیل به ښکاره شو نو د څاروو ګامونه به ګړندي شول. ساربان او نور کسان به له اوښانو او آسونو ښکته شول چې دی له هغه ځای ژر ولاړ شي. کله چې به سهار یو ستوری ولیدل شو نو پوهېدل چې دوی د اوبو د کجورو ونو ته تږي دي. ځوان اوس خپل اوښ په ښه توګه روانولی شو او د سره یې ملګرتیا شوې وه. کله به په لاره کې یو بل کاروان سره مخ شول. هغه وخت دوی به یو بل ته داسې شیان ورکول چې دوی سره اضافه و یا نه به وو. کله کله به په تورو جامو کې مخ پټ کسان په اوښانو یا اسونو سپاره راڅرګند شول او د کاروان سره به یې مزل کوو بیا به یې درک نه و. دا هغه بدوان و چې د کاروان ساتنه یې کوله. په صحرا کې هم غله او وحشي قبایل اوسېدل. د شپې به ساړه وه او دوی به د اور چاپیره ناست وو. یوه شپه څاروان خلکو ته وویل په قبایلو کې د جنګ اوازه ده.
انګریز پوښتنه وکړه آیا موږ په خطر کې یو؟ څاروان وویل څوک چې یو وارې صحرا کې داخل شي نو بیرته نشي تللی. ځوان هغه انګریز ته ډاډ ورکړ چې موږ که هر څومره اخوا دیخوا ولاړ شو او لاره ورکه کړو اخر خپل منزل ته رسیږو. یوه شپه دوی دواړو ته خوب نه ورتو او د پړاو چاپیره قدم وهل. ځوان هغه ته د خپل ژوند کیسه وکړه. انګریز ورته د کیمیا او د فلز معلومات ورکړل. د ترې کتابونه وغوښتل او څو ورځې دای ولوستل. بیا یې بیرته ورکړل. انګریز ترې وپوښتل څه دې ترې زده کړل؟ ځوان وویل دا ټول معلومات ډیر ساده دي. د الفیوم نخلستان ته په رسیدو ځوان حیران پاتې شو. دا ځای د هسپانیې د یو ښار نه هم لوی و. ټول ځای د کجورو په ونو پټ و چې شمیره یې 50,000 وه. پکې 300 کوهیان و او منځ کې بې شمیره خیمې ټک وهلې وې. انګریز وویل دا خو د الف لیلا د داستان په څیر ځای دی. دلته قبایل به راباندې حمله خو ونه کړي؟ څاروان وویل نخلستان د تل لپاره د امن ځای وي. دلته زیاتره ښځې او ماشومان اوسیږي. د قبایلو جنګونه په صحرا کې کیږي. نخلستان د پناه ځای وي. د جنگ د خطر له کبله د دې قافلې خلکو ته د استوګنې لپاره ښه ځای ورکړی شو. ټولو ته اعلان وشو چې خپله وسله دي د ساتونکي قبیلې سردار ته وسپاري. په نخلستان کې د پوځي او د جنګیالي لپاره ځای نه و. ځوان ولیدل چې انګریز یوه توفانچه له خلطې راویستله او سردار ته یې وسپارله. دوی ستړي و نو په بېلابېلو خیمو کې ویده شول. د ځوان سره 5 نور صحرایي ځوانان و چې په بل سهار له خیمې بهر یې ترېنه د ښارونو کیسې اورېدل غوښتل. د خپل شپانه‌توب ژوند کیسه وکړه او د بلورو د هټۍ خبره یې پیل کړې وه چې انګریز ورپسې راغی او ویې ویل زه د ډیر وخت نه د کیمیاګر په لټه یم خو پیدا مې نه کړ. ته راسره مرسته وکړه. بیا دوی ټوله ورځ ګرځېدل خو اخیر د یو کوهي سره نږدې کېناستل. ځوان ورته وویل چې چا نه به پوښتنه وکړو خو انګریز نه غوښتل چې خلک ترې خبر شي. وروسته یې ومنل چې ځوان به له چا په عربي پوښتنه وکړي. انګریز مایوسه شو خو ځوان ورته وویل زه هم د کیمیاګر په اړه نه وم خبر. له تا مې واورېدل. ممکن په دې نوم یې څوک نه وپېژني. انګریز وویل ښه نو بیا داسې وکړه چې له دوی پوښتنه وکړه چې دلته د ناروغانو درملنه څوک کوي. د له یوې میرمنې څخه چې له کوهي اوبه رایستې پوښتنه وکړه. هغې ورته وویل د داسې سړي په اړه یې څه نه دي اورېدلي. خبرداری یې ورکړ چې په تور لباس کې ښځې واده وي او پردی سړی دوی سره خبرې نشي کولی او پکار ده چې دی د هغوی د روایتو درناوی وکړي. ډېرې ښځې په تورو جامو کې د اوبو لپاره راغلې خو د انګریز په ټینګار هم ځوان له هغوی سره خبرې ونه کړې. یو سړی راغی نو ده ترې پوښتنه وکړه. هغه وویل زموږ علاج خدای پاک کوي. همدغسې ډېرو سړو ورته سم ځواب ورنه کړ. اخر یوه ځوانه ښځه راغله چې منګی ورسره و او تورې جامې یې نه وې اغوستې. ځوان چې د هغې تورې سترګې ولیدې نو یوې بلې نړۍ ته یې کډه وکړه. د مینې او د ښایست نړۍ ته. هغه فاطمه نومېده او د دې پوښتنې په ځواب کې وویل هغه سړی د نړۍ له هر راز نه خبر دی او د صحرا د جنیاتو سره هم خبرې کولی شي. بیا یوې خواته اشاره وکړه چې دی هلته اوسېده. په بله ورځ ځوان بیا د هغه کوهي په غاړه ناست و او په دې حیران شو چې انګریز هم هلته و او د صحرا خواته ځیر و. ده ته یې د کیمیاګر سره د ملاقات کیسه وکړه. ده رانه پوښتنې وکړې چې ما کله د فولاد نه سره زر جوړ کړي وو. ورته ومې ویل چې همدغه چل ترې زده کول غواړم. ده راته وویل چې کوشش کوه او همت وکړه. انګریز ډیر مایوسه و چې زما د ټول سفر پایله دا وه. ځوان ورته وویل ښه ده نو کوشش کول پکار دي. انګریز ولاړ نو فاطمه راښکاره شوه. منګی یې ډک کړ نو ځوان ورته وویل زه تا سره واده کول غواړم. د هغې له لاسه منګی ولوېد او ټولې اوبه ترې وبهېدې. ورته یې وویل چې دی د خزانې په لټون راوتلی او جنګ که هر څو بد شی دی خو د ده لپاره ښه و چې خپله مینه یې وموندله. فاطمې وویل جنګ به یوه ورځ ختم شي. هغې منګی بیا ډک کړ او روانه شوه. په راتلونکو څو ورځو کې ځوان به هره ورځ کوهي ته تلو او د فاطمې سره یې خبرې کولې. د اوس نه غوښتل چې مصر ته ولاړ شي خو هغې ورته وویل چې دی د خپل خوبونه رښتیا کړي او دا به یې انتظار کوي. انګریز د خپلې خیمې مخ ته یوه بټۍ جوړه کړې وه چې پکې هر وخت اور بلیده. په دې اور به یو شفاف مرتبان ایښی و. ځوان به صحرا ته ورته او یوه ورځ یې د کجورو د ونو نه اخوا په شګلنو تیږو کې صدف ولیدل. د سوچ کوو دا ځمکه به یو وخت د سمندر په تل کې وي. بیا په خپل سر یې د حرکت احساس وکړ نو اسمان ته یې وکتل. هلته 2 بازان پالوت و. دی یو څه خوبوړی غوندې شو او ویې لیدل چې یو باز په بل حمله وکړه.
همهغه وخت د خپل تصور کې یو پوځ ولید چې د تورو سره په نخلستان را دننه شو. دی هیښ شو، غوښتل چې دا انځور له ذهن نه وباسي. د سپینګیري خبر یې په زړه شو چې شګون ته پام کوه. دی بیرته د کجورو ونو ته ولاړ او نخلستان ورته خوندي نه ښکارېده. یوې ونې سره څاروان ناست و چې په لیدو یې ورته وویل یو پوځ را روان دی. ما د خوب په حالت کې دا پوځ ولید. ده ورته وویل صحرا د انسان زړه روښانه کړي، ته باید د قبیلې سردارانو ته حال ووایي. ځوان وویل دوی به راپورې ملنډې ووهي. څاروان وویل دوی صحرایي خلک دي او په شګون پوهیږي. د نخلستان په منځ کې ځوان د سپینې خیمې ساتندوی ته ولاړ و او ویې ویل ما په صحرا کې شګون لیدلی دی. ده ورته څه ونه ویل او دننه ولاړ.